السلام علیکم دوستانو. ناز اقبال اخر خپل خاوند باره کې غټ حقیقت ښکاره کو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم د سره سبسکرایب کړئ او سره بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. دوستانو د ناز اقبال او د جاوید فضا د طلاق اصل خبره اوس ښکاره شوه. ناز اقبال د پاکستان له یو ټي وي سره په انټرویو کې ویل چې زما پاکستان ماته له هر څه نه ګران دی. هغې وویل چې زما او د خاوند کومه لانجه راغلې وه هغه هم د جاوید فضا د پاکستان باره کې غلطې خبرې کړې وې چې کمې ما نه شوې برداشت کولی او زموږ خبره طلاق پورې ورسېدله. هغې له پاکستان مینوالو وغوښتل چې زه د پاکستان په مینه کې خپل خاوند نه تېرېدلی شم نو هر څه کولی شم نو ما پسې خبرې مه کوئ او زه د پاکستان نوم ته بېعزتي نه کوم. دوستانو ناز اقبال مخکې BBC سره په انټرویو ویلي وو چې پاکستان صحیح ملک نه دی او زموږ سر ته پکې خطره وه ځکه لندن ته رالو خو ډېرو پاکستانیانو ته یې ګیله کړې وه ولې یې پاکستان پسې خبرې کړي. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.